این زمین به مساحت 3000 جریب در ساحه بند سرده ولسوالی اندر ولایت غزنی موقعیت دارد. مسئولان میگویند که این ساحه به منظور کشت زراعت، احداث باغ‌های مثمر و ایجاد فرم‌های مالداری به یک شرکت خدمات زراعتی خصوصی به گونه اجاره داده شده است. آنان همچنان از دیگر تاجران و سرمایه‌گذاران می‌خواهند تا سرمایه‌هایشان را به کشور انتقال داده و در بخش‌های مختلف به ویژه زراعت و مالداری سرمایه‌گذاری کنند. په مجموع کې د هیواد ټولو تجارانو ورونو خصوصا څوک چې په غزني ولایت کې غواړي د تجارت او د کرنې او مالداري په برخه کې سرمایه ګزاري کوي. پیغام مو دا ده چې تاسې راسئ د موږ د کرنې ریاست د ولایت د مقام او د حتی په مجموع کې د وزارت زراعت دروازې تاسو په مخ باندې خلاصې دي، کولی شئ ښه په ډاډه او په اطمینان باندې دلته سرمایه ګزاري وکړئ. ما شخصي 3000 جربه ځمکه نیولې په 2500 روپۍ افغاني جرب ده. نو د حکومت په امر او د شخص په امر مې نیولې دي. دلته به 1200 جربه به مکمل باغونه هره میوه به وي چې کومه د ما پلان ده هغه پلان به مکمل دلته عملي کېږي، هلته به کار کېږي. نور به انشاءالله غریب ولس دلته ډېر کار پکې کوي او غریب ولس ته به انشاءالله ځمکې ورکوو چې غریبانان کوم خلک چې په سړکو ګرځي او سوالونه کوي هغه به انشاءالله تعالی دلته راځي کار به کوي ماښام به خپل معاش وړي. در همین حال باشندگان ولسوالی اندر از واگذاری این زمین‌ها به شرکت‌های خصوصی و اشخاص ابراز خرسندی کرده و میگویند که با آبادی این ساحه برای اقشار مختلف جامعه زمینه کار و اشتغال فراهم خواهد شد. الحمدلله دا ډیر کار وسلو. دا د غریبو خلکو دلته څو ګټې دي پکې، د غریبو خلکو ګټه شته پکې، د روزانې دیوالو خلکو ګټه شته پکې. یعنې که په ټول افغانستان کې دغسې ځمکې دغه خلکو ته ورکه او هغه مستحق وي، داسې مستحق چې هغه ځمکه ونه لري او هغو خلکو ته یې ورکه، موږ ډېر پرې خوشحاله کیږو. ډیر زیات خوشاله یقین دی اوس چې نن په چا خبر ته په جامو کې نه جایي په دې خاطر شي دلته یو غریب ولس ته یو نفع یو کار یو روزگار پیدا شي، نو دا ډیره ښه خبره ده. ولایت غزنی به دلیل داشتن زمین‌های وسیع زراعتی و منابع آبی از ظرفیت‌های مهم در بخش زراعت و مالداری برخوردار است. در سال‌های اخیر ریاست زراعت، آبیاری و مالداری این ولایت تلاش کرده است تا با واگذاری زمین‌های بایر به سکتور خصوصی زمینه سرمایه‌گذاری، افزایش تولیدات زراعتی و ایجاد فرصت‌های کاری را فراهم سازد.